په 15 منټه کې د انګلیسي ژبې زده کړه وکړئ او په انګلیسي ژبه کې خبرې شروع کړئ. دا خبره به تاسو ته ډیره زیاته ناشنا او عجیبه ښکاري، خو دا بالکل حقیقت دی. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیسي ژبې د زده کړې او د ویلو راز درښیم. نو نننۍ ویډیو ډیره زیاته اهمه ده، ویډیو تر اخره وګورئ، تاسو ته به ډیره زیاته فایده میلاو شي. د انګلیس ژبې د زده کولو او د ویلو دپاره اولنی قانون ځان سره زده که. د ماشوم مثال ته سوچ وکړه، کله چې ماشوم پیدا شي د ته یوه ژبه هم نه وي معلوم. پښتو ژبه د ماشوم څنګه زده کړي؟ مثال په تور زموږ پښتنو کې یو ماشوم پیدا شي نو دی دا پښتو ژبه څنګه زده کوي؟ نو دا ماشوم په غور سره اوریدل او کتل کوي. دی غوږ دی چې دا خلک څه وایي، دې ته غوږ دی چې دا خلک څه وایي او څه کارونه کوي. نو د دې نه ماشوم دا ژبه زده کوي په اوریدلو سره. نو ته هم یوه نوې ژبه زده کول غواړې، تا ته انګلیسي ژبه نه ده معلوم، نو ته هم ځان نه دغه شانتې ماشوم جوړ که او اوریدل کوه. نو اولنی قانون شو لیسن انګلیش اوره چې څومره ډېر اوریدی شي. که ته ویډیوز ګوري، ویډیوګانې ګوري، نو دا په انګلیش کې ګوره. که ته د خبرونه اوري، نیوز اوري، نو دا په انګلیش کې اوره. د انګلیش ویډیوز، د انګلیش نیوز، خبرونه، دغه شانتې خپرونې، پروګرامونه، دا ټول په انګلیش کې اوره. نو چې څومره ته اوري او ګوري نو دومره به تا ته انګلیش یادیږي. دغه ماشوم په شانتي چې هغه ته یوه ژبه هم نه وي معلوم. نو ټولو نه اولنی قانون دی چې دا غوږونه او سترګې دا لارې دي دې ته چې ستا د خولې نه الفاظ راوځي. نو په دې لارو به د الفاظ او دا خبرې او د جملې دننه کېږي او ستا په خولې باندې به هغه راځي. نو چې څومره ته ډېر اورېدل کوې په انګلیش کې نو دومره به ته انګلیش ژبه په اسانۍ سره ویلی شي. دویم قانون هغه دی ټرای ټو سپیک. کوشش کوه چې ته انګلیش وې. د دې نه مه یارېږه چې زه به غلطي وکړمه. انګلیش چې څومره تا ته معلوم دی، تا څومره جملې یادې کړي دي، نو هغه جملې وایه، هغه استعمالوه. که تا سره ملګری وي د هغې سره انګلیش وایه، که نه یوازې د ځان سره هم انګلیش ویلی شي. په شیشه کې، په آینه کې ځان ته ګوره او انګلیش وایه، لکه I am Ahmad, I like sports. داسې جملې ځان سره وایه. د ځان سره د خپل د ورځې په باره کې، د خپل کار په باره کې په انګلیش کې خبرې کوه. او نن سبا آنلاین هم ته د دې پریکټس کولی شي. د ای آی سره هم ته خبرې کولی شي، د چیټ جی پی ټي سره یا نور چې کوم ای آی ټولز دي د هغې سره ته د انګلیش پریکټس کولی شي. نو نن سبا خو ډېره زیاته اسانه شوې ده. هره ورځ جملې زده کوه، نوې جملې زده کوه او هغه استعمالوه. او زموږ په چینل باندې به تاسو ته د روزمره استعمال، روزانه چې کومې جملې استعمالیږي په هغې باندې موږ ډېرې ویډیوز اپلوډ کړل دي، هغه ویډیو تاسو کتلی شئ. دریم قانون هغه دی چې learn 5 words daily. هره ورځ 5 نوي لفظونه د انګلیش زده کوه. لکه مثال په طور باندې هیپي خوشحاله، سیډ خفه، هنګري وږی شوی، ټایډ ستړی شوی، بیزي مصروفه، داسې لفظونه زده کوه. بیا دغه لفظونه په جملو کې استعمالوه. لکه مثال په طور باندې I am happy، زه خوشحاله یم، I am busy، زه مصروفه یم. نو داسې به ستا د انګلیش پریکټس کیږي. او اخرنۍ خبره دا ده، د انګلیش دا یو څو الفاظ دي، دا زه تاسو ته وایم او زه تاسو په دې باندې پویه کوم. نو د دې نه به تاسو ته ډېره زیاته اسانتیا میلاو شي چې په دې کې دا څه ویلي دي. په دې کې وایي چې انګلیش از ایزي. انګریزي ژبه، انګلیسي ژبه اسانه ده. if you speak daily. که ته هره ورځ دا وې اله. که ته هره ورځ انګلیش وې نو انګلیش ژبه اسانه ده. start small. د لږ نه شروع وکړه، د یو څو لفظونو نه، د یو څو جملو نه شروع وکړه. speak slow. په قلاره باندې وایه. تعدي جلدي په دې کې مه کوه. and practice daily. او هره ورځ د دې پریکټس کوه، نو انشاءالله انګلیش ژبه به تاسو ته ډېره زر یاده شي. نو دا و د انګلیش ژبې د زده کولو دپاره یو څو اصول. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. که تاسو غواړئ چې انګلیسي ژبه زده کړئ، هغه هم په ساده پښتو کې، نو ستاسو دپاره موږ راوړی دی انګلیش کنورسیشن کورس، د انګلیش خبرو اترو ویډیوګانې، دغه شانتي انګلیش اوکیبلري، د انګلیسي ژبې مختلف لفظونه. اوکیبلري کې موږ تاسو له د ځناورو نومونه، د فروټو نومونه، دغه شانتي سبزیانو نومونه او مختلف قسمه اوکیبلري
دا مونږه تاسو له په دې باندې ویډیوز جوړ کړي دي. که تاسو انټرسټډ یې هغه ویډیوز وګورئ او دغه شانتې د عام استعمال چې څومره جملې دي نو دا ټول ویډیوز زموږ په چینل باندې موجود دي. تاسو بیا دغه ویډیوز لازم وګورئ.